د میدان وردګ ولایت پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست له 100 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مسؤلین وایي په مرسته کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو د زیانمنو ترڅنګ نوي راغلي کډوال هم شامل دي. پیښو سره مبارزې امادګۍ ریاست له لوري نه ورکول کېږي 100 فامیلو ته، هغو فامیلو ته چې هغه د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له امله متضرره شوي، چې په دې کې هغه کورنۍ چې زراعتي ځمکې له لاسه ورکړي دي او یا کورونه سوځېدلي دي یا کورونو ته سیل تخریب کړي دي، او یو تعداد پکې هغه کورنۍ دي چې نوي د ایران او یا د پاکستان څخه په جبر باندې راایستل شوي دي، مهاجرې کورنۍ دي، هغه هم په دې کې شامل دي. د یاد ریاست مسؤلین زیاتوي دوی کوښښ کوي په بېلابېلو وختونو کې د زیانمنو او اړمنو لاسنیوی وکړي او په راتلونکي کې هم د ورته مرستو ډاډ ورکوي. د طبیعي پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست یا ملي اداره کوششونه کوي په دې اړه باندې زیات تلاش کوي چې هغو کورنیو ته چې هغه د طبیعي پیښو او یا غیر طبیعي پیښو له امله متضرره کیږي دوی ته پوره امکانات برابر کړي او په خپل وخت باندې دوی ته مرستې ورسوي او د دوی لاسنیوی وکړي، او انشاءالله الرحمن تر دې دمه پورې کومې پیښې چې په د ولایت اړوند په ټولو ولسوالیو کې سوي دي په وخت او زمان باندې رسیدګي ورته سوې ده. د میدان وردګ ولایت د پیښو سره د مبارزې او امادګۍ ریاست اونۍ وړاندې د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د یوې موسسې په همکارۍ له ګڼ شمېر کسانو سره د برقي وسایلو مرسته وکړه.